ویډیوګانې اړوي او اړوي هر ورځ د بېګټې ویډیوګانو په یوه ګرداب کې ډوبېږي بې هدفه د یوې ویډیو څخه بلې ته اوړي بې له دې چې ستا قیمتي وخت ضایع سي بل هیڅ هم نه کېږي همداسې پر سناپ چات ټیک ټاک فیسبوک او انسټاګرام بې ځایه وخت تېروي بالاخره داسې عادت سوی یې چې اوس دې یوه ورځ هم بې له دغو اپلیکیشنونو نه تېرېږي او د خندا او افسوس خبره دا ده چې څه چې ګورې ټول بې فایدې مواد دي دا یوازې زما خبره نه ده بلکې دا د اکسفورډ پوهنتون تحقیق هم دی اکسفورډ په خپل تر دې حد دا تشریح کړی چې دغه حالت ته یې د مغزو خوسا کېدل ویلي او دا یو عامه کلمه ګرځېدلې دا حالت دومره خطرناک دی چې په سبب به یې ته د تمرکز د کمزورۍ د باور د کمښت ګوښتوب یا انزوا د فکر د ګډوډۍ او ناکامۍ څخه کړېږي او دا ټول په دې ټلیفون د روډېدو له وجې نو دا د دماغ خوسا کېدل په اصل کې څه شی دی آیا موږ په یوه خاموشه وبا او افت کې ښکېل یو مخکې له دې چې اوبه له ورخه تېرې سي څه باید وکړو او څه ډول ځان ورڅخه وژغورو د مغزو خوسا کېدل خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست دا انځوریزه په ټلیفون کتلو د روږدو کسانو لپاره ده خو غم دا دی چې همدا کسان یې بیا تر پایه نسي کتلی ځکه د دې روږدیا یوه نښه دا ده چې ګټورې انځوریزې به در باندې غمیږي یعنې که دا انځوریزې در باندې وغمېدل نو په بخښنې سره هوسا به وي مطلب مغزه به دې همدې حالت ته رسېدلی وي معفن اقصد متعفن الدماغ بلند ډول خوسا مغز هغه ته وایي چې په انټرنیټ کې ډېر زیات بې فایدې مواد ګوري او هر هغه محتوا ته بې فایدې ویل کېږي چې لیدونکي ته هیڅ علمي یا فکري ګټه نسي رسولی یعنې ته یې ګورې خو هیڅ ګټه نه درته کوي کیدای سي ته حرامو ته ګورې لکه نیمه بربند تصویرونه د مشهورو خلکو ژوند چې اکثره له بې غیرتۍ ډک وي یا بې غیرتي پکښې نه وي که تل یې حلال وي خو تا ته هیڅ فکري ګټه نه در رسوي د احصایو له مخې ته تقریبا هر ورځ 6 ساعته د سکرین مخ ته تیروي که هغه موبایل وي تلویزیون وي او که نور که زه درنه پوښتنه وکړم او رښتیا راته ووایې چې د هغو بېګټو موادو فیصدي څومره ده چې ته یې هره ورځ ګورې 50 سلنه بېګټې او 50 سلنه ګټور او که 90 سلنه بېګټې او 10 سلنه ګټور کوم ځواب ستا حالت ته نږدې دی غالبا دوهم ځواب که احصایې یو طرف ته کړو او منطقي وغږېږو که تا 90 سلنه ګټور مواد کتلی او ستا په څېر ډېر نور کسان هم وای نو موږ به نن د اوسني حالت په پرتله په یو ډېر غوره ځای او حالت کې وای کنه زموږ عقلونه د دومره ډیرو چټیاتو سره د مقابلې وړ نه دي دا داسې ده لکه ته چې په یوه تیاره خونه کې د کتاب لوستلو هڅه کوي په داسې حال کې چې رڼا قطع وصل کېږي بې له دې چې ته پرې تمرکز وکولی سې یا ورباندې پوه سې ډېر جزئیات راښکاره کېږي او پټېږي کله چې تا تل ټلیفون سترګو ته نیولی وي او ښکته پورته یې کوې نو ستا له مغزو سره همداسې کېږي لتلك الشاشة بيدك په خبره پوه سوې د مغز خوسا کېدل لومړی یوه خندونکې اصطلاح وه مثلا په امریکا کې د یو ډول ساتیري په توګه دې ډول ویډیوګانو ته د مغزو خوسا کوونکي ویل یعنی هر هغه عجیب شی چې یو ډول ټکان ورکوونکی وي د مغزو د خوسا کېدو لامل کېږي خو دا اصطلاح له ساتیري څخه ډېره لرې ده ځکه کله چې ته داسې یوه بېګټې ویډیو ګورې په غیر شعوري ډول د هغې لیدلو ته تر پایه دوام ورکوي ځکه چې ستا په مغزو کې د ډوپامین یا د خوشحالۍ د حس تولید لوړېږي بیا سکرین پورته کوې او مخکنۍ ویډیو ته ورته بله ویډیو د هغه ویبپاڼو د الګوریتم د سیستم له وجې درته راځي نو ستا ډوپامین بیا پورته کېږي بیا راښکته کېږي ته بیا سکرین پورته کوې او همدا قصه روانه وي همدا زموږ د همدې انځوریز اصلي هدف او زموږ په ژوند کې د ټولو بدبختیو ریښه ده ستا په ډوپامین کې همدا لوړ او ځوړ ستا د مغزو هغه سیمې ته چې د پرېکړو نیولو او ځان کنټرولولو مسؤلیت لري اضطراب پېښوي نو په دې وخت کې ستا ټولې پرېکړې غلطېږي ته به د ژوند په ډېرو مهمو چارو کې غلطې پرېکړې کوې خو ته فکر کوې چې سم پر مخ روان یې خو بیا وایې چې دا زه چې بریالی نه یم یا دا چې ناکام سوم دا مې بخت کار نه کوي حقیقت دا دی چې مغز د هغه بېګټې موادو له وجې چې هره ورځ یې ګورې خوسا سوی او سم کار نه کوي که په همدې ډول دوام ورکړې نو دا به د عادت سي تاسې فکر وکړئ ځوانان په مجلس کې یو ګړی بې له ټلیفون کښېنستلی سي دوره یې ښکاري چې تاسې په رشد سوي یاست د دې احتیاط د پټو آثارو او خطرونو د لیدلو لپاره د هغه کورنیو کوچني ماشومان چې د ویډیو کتلو اجازه ورکړل سوې وي وڅارئ تاسو به ووینئ چې که له هغوی څخه ټلیفون لرې کړل سي نو سخت ژاړي او غوسه کېږي آیا ستا په نظر دا کار طبیعي دی د دوی په خوسا دماغ د ځان پوهولو لپاره ډېرې ځیرکتیا ته اړتیا نشته دا ماشومان ان د آیپاډ په نامه نومول کېږي نن ورځ د والدینو لپاره د ماشومانو د مصرفولو لپاره چټک حل دا دی چې ځیرک موبایل ورکړي ترڅو هغوی مصروف وساتي په دې سره ډېری ماشومان نور د رښتینې نړۍ سره اړیکه نشي ساتلی هغوی نور په دوامداره ډول پارونکي رنګ بدلونکي روښانه او هیجان لرونکي انځوریزې غواړي په
په همدې خاطر د ماشومانو ډیری چینلونه په یوټیوب کې همداسې ډیزاین شوي چې روښانه رنګونه او هیجان لرونکي وي ترڅو د ماشوم پام د ځان سره وساتي. خو په پای کې ماشوم څه ترې زده کوي؟ هیڅ نه. یوازې په هغه سکرین پورې ډیر نښلي او روږدي کیږي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې هغه خلک چې د انسانانو راتلونکي نسل روزي څوک دي؟ له بده مرغه هغه موږ پخپله یو. خدای دې رحم وکړي. اصلا موږ پخپله د مغزو په خوسا کېدو اخته یو. نو له خپلو ماشومانو به څه تمه لرو؟ د نسلونو د پرتلې په وخت کې د سکرینونو اعتیاد زیات مخې ته راځي چې په میلینیلز او الفا نسلونو کې مخ په زیاتېدو دي. البته خبره یوازې پر روږديتوب نه درېږي، پر ځان باور په څه حال کې دی. الله جل جلاله دې رحم وکړي. ته په غیر شعوري ډول له مشهورو خلکو سره د خپل ځان او هغه څه چې په خپلو اکاونټونو کې له خپل ورځني ژوند څخه خپروي پرتله پیلوي او پوښتې چې ولې د هغوی ژوند زما له ژوند څخه غوره ښکاري. ملګری، د هغوی ژوند ستا له ژوند څخه ځکه غوره دی چې هغوی په خپلو بې فایدې نشریاتو ستا وخت غلا کوي او ته په ځان نه پوهېږې. ته به د هغه مشهور کس له څارلو چې خپل ورځنی ژوند په سناپ چټ کې خپروي یا هغه مشهوره ښځه چې خپل ښایست په انسټاګرام کې خپروي څه ګټه وکړي؟ هغوی ستا له کتلو څخه پیسې ګټي او خپل خوبونه رښتیا کوي. بل خوا ستا پر ځان باور نور هم کمیږي، ناکامیږي او مغز دې خوسا کیږي. ټیک ټاکران په دې کې سیالي سره کوي چې تا ځان ته جذب کړي. ځینې عجیبې مسخرې کوي، ځینې خپلې ځانګړې شیبې ثبتوي او ځینې خپل ځان قصداً په داسې طریقه انځوروي چې زړه راښکونکې ښکاره سي او ځینې بیا د خپل عورت په د ښکاره کولو پیسې ګټي. همدا ډول نو ډیر دي. زما په نظر موږ خو له دې بې ګټې محتوا څخه اوس په دنیا کې هیڅ کوم د ګټې او عملي شی نسو ترلاسه کولی، خو د حرام نظرونو په څیر ډیر هغه څه ترلاسه کوو چې موږ په آخرت کې رسوا کوي. زه لا تر اوسه خپل هغه ملګري ته حیران یم چې پر ټلیفون ډیر وخت نه تیروي، حتی مطالعه د سکرین پر ځای پر کاغذ او کتاب غوره ګڼي. هغه په دې مشهورو ټولنیزو رسنیو کې هیڅ حساب نه لري، یوازې واتس اپ لري چې د هغه له لارې له خلکو سره اړیکه نیسي. یو ځل مې ترې د لامل پوښتنه وکړه، ورته ومې ویل وسړیه موږ ستا په اړه د مخامخ لیدلو پرته په هیڅ نه خبرېږو. خو ده فقط مسکا وکړه. نن هغه یو متخصص ډاکټر دی، په خپل کار کې بریالی او د قرآن کریم حافظ دی، واده یې کړی او خوشحاله کورنۍ لري. له الله جل جلاله څخه غواړو چې نور هم توفیق ورکړي. ښکلې خبره دا ده چې کله ورسره وینم نو زموږ ناسته تر ټولو ښکلې ناسته وي، ځکه هغه زما په څیر په ټولنیزو رسنیو کې خپل شخصي ژوند نه خپروي. نو زموږ په مجلس کې د غږېدو لپاره ډیر څه وي، نو په همدې خاطر د هغه سره له لیدو خوند اخلم. زه نه وایم چې ته د هغه په څیر له ټولنیزو رسنیو څخه بیخي ګوښه سه. باید یو توازن موجود وي، خو لږ تر لږه خپل شخصي ژوند باید شریک نسی. که دا کار کوي نو ډیر محتاط اوسه، ځکه د مغزو خوسا کېدلو لومړی لامل په خپله ته او هغه چټیات دي چې خپروي، او د دې نشر لامل هم په خپله ته او هغه چټیات دي چې ته یې ګورې. نور منفي نه غږیږو. د مغز په خوسا کېدو د یو اخته کس علاج څه شي کېدلی سي؟ لومړی ګام څه دی او باید څنګه یې درملنه وکړو؟ په لوړ غږ ځواب راکړه. شاباس. منطقي خبره دا ده چې د اعتیاد د لامل څخه ځان لري وساتي، یعنی سکرینونو ته کتل بس کړي. مثلا که یو کس په مخدره توکو روږد وي نو د دې لپاره چې بیا یې ونه کاروي هغه روغتون ته لیږدل کیږي ترڅو کنټرول سي او ډاډ ترلاسه سي چې بدن یې له هغه ټولو زهرو پاک سوی. سمه ده، خو موږ به ستا د ټلیفون د اعتیاد درملنه څنګه کوو په داسې حال کې چې موږ د یوې ټلیفون په خطر مرستون ته نسو لیږدلی؟ نو د دې لپاره چې د مغزو له خوسا کېدو خلاص سي باید لومړی قوي اراده ولري او په ځینو هغه نصیحتونو چې زه به یې درته ووایم عمل وکړي. وبعض النصائح التي سأخبرك إياها في كتاب. د ډوپامین ملت په کتاب کې څو طریقې او لارې چارې د اعتیاد د درملنې لپاره لیکل شوي چې روغتون یا بهرني ځواک ته اړتیا هم نه لري. لومړی مادي تګلارې، ځان ته داسې مادي خنډونه جوړ کړئ چې هر ډول سکرین ته له رسېدو دې منع کړي. مثلا کولی شئ خپل موبایل مور ته ورکړي او ورته ووایئ چې له ډیرو ضروري حالاتو پرته یې تا ته درنه کړي. دوهم زماني تګلارې، داسې چې د سکرین د کارولو لپاره یو ځانګړی وخت وټاکل سي او د یو مشخص هدف له پوره کولو سره وتړل سي. مثلا ووایئ چې زه به ټلیفون هغه وخت راخلم کله چې دا پاڼه مطالعه کړم. أخدم الشاشة عندما أنهي هذه دراسة هذه الصفحة مثلا. دریم پرېکنده تګلارې، یعنی په دې تګلاره کې خبره یوازې پر دې محدوده نه وي چې ټلیفون له ځانه لرې کړي، بلکې باید له هر هغه پارونکي شی لرې سي چې د اعتیاد پر لور ستا لیوالتیا راپاروي. مثلا یو ناروغ په بربنډو ویډیوګانو روږد و، نو پرېکړه یې وکړه چې نه یوازې دا چې هغه
هغه سایټونو ته به نه ورځي بلکې د هر ډول سکرین لیدل به پر ځان بندوي لکه تلویزیون، موبایل او نور چې د ده د لیوالتیا د بیا پیدا کېدو سبب کیږي. زه د دې بشپړ کتاب لوستلو مشوره درکوم. دا به ان شاء الله له تاسو سره مرسته وکړي چې خپل مغز بیا را ژوندی کړي. ګرانو ملګرو، الله سبحانه وتعالی موږ په غوره بڼه پیدا کړي یو او موږ ته دا مغز راکړي ترڅو ساتنه یې وکړو او په هغه څه کې یې وکاروو چې هغه جل جلاله په راضي کیږي. د عقل صفا کول یوازې زموږ ځاني مسؤلیت نه دی بلکې لومړی دا د الله سبحانه وتعالی پر وړاندې زموږ دنده ده او بیا زموږ د اولادونو او راتلونکو نسل پر وړاندې. تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره په یاد ولرئ چې فرمایي د قیامت په ورځ به د بنده پښې تر هغو له ځایه ونه ښورېږي ترڅو ترې د هغه د عمر په اړه پوښتنه نه وي سوې چې په څه کې یې تیر کړ، د هغه د علم په اړه چې څه یې پرې وکړل. راځئ نن یو ګام د بدلون پر لور واخلو، خپل ځانونه پرې اصلاح کړو، خپلو عقلونو ته ځواک او صفایي بیرته راوګرځوو. په پای کې سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. که دا انځوریزه مو خوښه سوې وي او ګټه مو ترې اخیستې وي نو اړینه ده چې د خپلو ټولو ملګرو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان. ودمتم في امان الله.